تکالیفو د پاره وظیفه ډېره ښه خبره ده. د ټولو نه ښکلې وظیفه چې ده هغه لا حول ولا قوة الا بالله. دا ما مخکې هم ښولې ده، اوس یې هم درته دا پیغمبر مبارک دا وظیفه ښولې ده. نو زه وایم خلکو ته 1500 کرته وایه لا حول ولا قوة الا بالله. 11 کرته ته مخکې درود شریف وایه، 11 کرته رسته لا حول ولا قوة. دا ولا حول مو وایه، لا حول ولا قوة. دا چې هغه نور کلمې ورسره وایه بیا خلک ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول. هغې کې بیا ویلی شي. او چې ځان له وی به وبنوې لا حول ولا قوة الا بالله. او که څوک وي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ښه خبره. چواروس کې هر ټیم کې وي نو دا وایه په لږه لږه هم ویلی شي. 1500 پیرې وایه، 11 پیرې مخکې 11 پیرې وروسته درود شریف. حضور پاک فرمایي وي دا او یو بیمارو مصیبتونو علاج دی او په ټولو کې ورکوټې مصیبت هم ټینشن او داسې ټینشن چې سبب یې نه معلوم. یاره بس پریشان خوب نه راځي څه چل دی هېڅ پته راته نشته د هغې ملاج دا پکې په ټولو کې راکوټې دی. نو دا به وایه ټول انشاءالله. ښه زنانه دې م وایي، تاسو هم وایه هر پریشانی هر مصیبت. او چې کوم مسافر دي اکثر په بار ملکونو کې سعودي او دوبۍ امارات لندن بعضې دوستان هلته نه هم ټلیفونونه کوي د هغې ټولو دپاره